د نړۍ د لویو سوداګرو، سترو بزنسمنانو او غوره کارپنځونکو 5 مهم رازونه. هغه رازونه، هغه فکرونه او ستراتیژۍ او هغه وړتیاوې چې دوی دغه ځایونو ته رسولي دي. لومړنی راز، دوی یو اوږدمهاله لیدلوری لري. په یوازې د دې چې دوی په لنډو خوندونو باندې تمرکز وکړي، په لنډو فکرونو باندې تمرکز وکړي، دوی یو اوږدمهاله لیدلوری لري. دا لیدلوری د دې لامل کیږي چې دوی په ژوند کې په دوامداره توګه پرمختګ وکړي او له ډیرو فرصتونو څخه ګټه واخلي. دویم راز دا دی چې دوی انعطاف منونکي او بدلون منونکي دي. دوی د شرایطو مطابق نوښت ترسره کوي. دوی د شرایطو مطابق د بازار د تقاضا مطابق په خپلو محصولاتو کې او په خپله ستراتیژۍ کې بدلون رامنځته کوي. دریم راز دا دی چې دوی ډیر صبر او مقاومت لري. په اسانۍ سره نه تسلیمیږي. کله چې ماته وخوري، دا ماته د دې لامل کیږي چې دوی نور هم ځواکمن شي. هیڅ کله له خپلې موخې او له خپل مسیر څخه نه اوړي. څلورم راز دا دی چې دوی په پټو سترګو سره په سند کې پښې نه غوټه کوي، بلکې کله چې دوی یو خطر ویني، هغه خطر محاسبه کوي. کله چې دوی یو فرصت ګوري، کله چې دوی په یوه مفکوره باندې کار ترسره کوي، یا یو نوی بزنس شروع کوي، یا یو نوی محصول وړاندې کوي، یا یو نوی کار ترسره کوي، هغه خطر یې، هغه ریسک یې په دقیقه بڼه محاسبه کوي او د هغې څخه وروسته عمل ترسره کوي. پنځم راز دا دی چې دوی په دوامداره توګه خپل ځان ته پرمختګ ورکوي. دوی په دې باور لري چې څومره دوی په خپله پرمختګ وکړي، په هماغه اندازه دوی اداره او دوی کاروبار او دوی بزنس پرمختګ کوي. یعنی دوی د خپل ځان پرمختګ ته، خپلو پوهې ته او خپلو وړتیاوو ته خورا ډیر ارزښت ورکوي. تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم.